perché uomo iarba dai. والله تيمو خاطر كذا دير من بو مو كذا بملكات سواي واي بس بوك لا بخاف كم جنا راغل يا كاكا جانا قدرات لا ما لا والله تيمو الله دې عزت عايزانو دوستانو دغه ځوان ویني د مور او خويندې له اخوانه د ظالمانو راړولي د نن راړولې د مور او خويندې ورکې د کار شاته پیدا کې مور دې ګونګي دا ته 15000 روپۍ ورکړه صحیح شو دا باندې کې لمبر د ټلیفون کې ورکړه زه درته د اوسېدو ځای هم پیدا کوم مارس خایمه به مدار کې دلته به خلک سره مخامخ کم یو تن د ټول افغانان دیواله صحیح ده بس دعا وکړه دا به تاسو پیسې دغه انټرنیشنل موټر دی دا له دغه جنا دغه زنانه ماشومان کورنۍ دا له دې جنوري عام ستړي مشه دا له امریکا او له اروپا نه دي پوسوي دا له دغه افغانستان نه له قرضدار ملک نه راغلي دي خلاص ناول داريجي السلام عليكم خير السلام عليكم خيرات السلام عليكم خيرات خاص خير كراري ده خير شكرا سعيد راسل څنګه ولا نه ټول پکړاواله سره غلې سره واه زه خو راځم د تعال اخلم څنګه اصلي حیرت ده او وعلیکم خوشو شلوارم دې لنه والم جوړ خیرات ده قراری ده او دا او تفولي صح مجھے سب خیر دا واخل اکبر سلام علیکم جوړ راځي صاحب تلرس ولا خي تاسو کې قراری ده خو کا اوس دا کډوال کوم ځکه دي دا کډوال پلان دي او دا خلک چې اوس را روان دي وسافه لسه ناس اللي في واش نادر السلام عليكم مبارس ده ولا تفاكر وتتسوي قراري ده قانوني ده سلام سلام موت نه ودارې ته ما یو مخامخ ولا ستړی مې ها سلام مې مرتوانه شکر تاسو کې قراري ده خیر نو شکر ده کډې را پرېږدي نه څنګه یاره پرېږدي ور پرېږدي دلته ټول مجاهدین روان دي سره کوي ترتیب روشن ماشاءالله الحمدلله خیر خوندور دې مشکل ده بخیر دې راسي ګرام ته وایو یو ټول په خدمت کې بالکل مولي صاحب موږ دې په دردو ما وینده سلام عليكم كم جينا راغلي؟ چاکوال نه کاډه دراوړله زور راوښړل لکه پر هزار راغلی پر هزار راغلی د موږ ګټه هزار اوکې کاډه دراوستله کومه ده کاډه دا هغه ټرک ولاړ ده پیسې مې خو نه دي اخیستل راځي او د موټر کرایه څومره وه دغه موټر 3.5 لکه مولوي صاحب دغه غم هم کړی وای دا کرایي بیخي زیاتې اخلي والله خراج دې 3.5 لکه روپۍ زموږ لازم سکه مې ټیټه مورته وه مخکې یو لکه روپۍ موږ درکوو لکه تاسو مو سره کوو ان شاء الله غم خیر دې راووتلو بیا ګور الله نه سي کاکا یاره بیا مې بلارم دوه توبه دې ده څه وخت لري ماشوم به وڅېتلل څنګه کا واړو وکول پر اغلاظ درته وایي الله مراوله ان شاء الله موږ بار نه کوم دې ته ځې اوس کله خو جلال آباد وځو کنه ښه او کورم باغ یې بار ته ده خو ټول افغانستان د تاسو کور د جلال آباد لغمان چې کوم چې ته ځې بس نرغوندې زه پوه سولې او ښه پسرلي کې هم راغللې عوام برابر عوام ښه برابره ده پوه سولې
بیا لاړ نشي ګوره ښه شرمو به مو شرموئ اول وارم دوی ته ګلان غاړه کې واچو که راغلاست مو تیلې بله نسکته ټول بیرته تلل په بله لار ولاړ و که ان شاء الله دا نه ځي او د دې چې دې هر خدمت مو وکړي و خو دې کوو خدای خدمت وزیران راغلي دي والیان راغلي مولوي صاحب دي راغلي ټول راغلي دي خوشحاله یې که نه خوشحاله یې که نه سم په ایمان راته ووایه ټول خوشحاله دي غم یې مه کوه ښه موږ ته اجازه ده مولوي صاحب په داسې ګرځو په دوی باندې نور الله دې تا عزتمن قربان دې سم دوی سره وګرځېږه ماښام د به زه کرام درکوم خیر اوسه بیا بل چا سره ماښام وي خو بیخي د بې تکلیف خیر اوسه ډېر زیات دې ساعت موږ د استخباراتو مدیر د همدلته خدای پامه مولوي صاحب مبارز جوړ خیر جوړ تازه دا تاسو ټول پاکستان نه راغلي څه شي کوئ ته راغلي چېرته خو نه ځئ په ایمان ووایه او څومره وخت دې هلته تېر کړ امان ته پیدا شوی او ته ماجر کارت ته شی نه درلوده څه دې کړه ښه دي که اور واچوئ چې بیا لاړ نه شي کلدارې خو به دې نه راوړي دلته به سکول نه وایه ټماټر به نه وایه پچاتر چیاتر به نه وایه سوچا پښتو به وایه ساتل ته پالټای ونه وایه ساتل وایه و لاتین نر غوندې راځئ کیم راځه ته ما سره مخکې وباسه بیا دا ستړی مه شه صحیح دی جوړ خبرات کراري ده هو تاسو ولې دلته ایسار یئ اخوا ته روان یئ څه شي کوئ تاسو کې لندن ته کوم یو روان دی هغه څه موټر سره څوک درولي دي صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام مشه ښه جوړ دی هو څه وایې واخله همدې لاره کې تصویر اخله ستړی مه شئ ښه جوړ کراري ده په خیر ستړی مه شئ په خیر ښه جوړ دا کیم ده دلته څوک سلام علیکم ستړي مه خیر ښه جوړ خیرات ده کراري ده دغه اوس ټول دغه هغه دي افغانه کډوال دي چې راغلي دي دغه بسترې دا شیونه دا څنګه دا موټرونه دا دي چا دي والا که ستړی مه شې دا مو ولې دلته اچولي دي چندران صاحب لرې کوو نه داسې نه وایم لکه ولې موټر کې نه و څنګه په خبره کړې وه کوم ځای نه راغلي یئ لاهور نه څومره وخت هم تېر کړ 15 کاله اوس چېر ځئ آفرین زنده باد بیا لاړ نه شې که او دلته کرا سبزي دا شیان وکړئ زه درته مځکې درکوم بېغمه ستاسو بجیم کې تللی وم مور مې راغلی د کونډه د پنډۍ کې ډېره سخته راباندې څه شی ده ستاسو بجیم کې پخوا کې تللی وم مور مې هغه د ولاړه د هغلته لګېدی د چا په جیم کې دغه کې تللی وم مخکې شهید شوی دی بیخي ورک دی د مونږ په جام کې هغه دغه کې نو شوی هغه مور مې ولاړه ډېره سخته پاکستان کې وم ډېره سخته راباندې تېره شوه نو زه څه وکړم مولوي صاحب قسم دی ډېر په تکلیف قسم تاسو اوس راغلئ لاره کې کډم کومه ده کالي دغه د سامان مې واچول سامان دې چېرې ده والا کې تاسو لاړ شئ لا څاله مه اچولی بس مولوي صاحب وانا کغه 2000 روپۍ راسره ودرېږه دا څه شی ده دا ماجر کارت چا خور دې ده دا مې ښځه ښه او دا بل دا څوک ده دا ته یې دا ماته راکړه د دې کاډو باندې پیسې در نه کړلې لارې خرچه صفایي څومره وخت کېږي والا که زه یې لاړ شم دغه شاغي ول د مولوي صاحب خبرې کوم خیر تاسو والا کاندې عزیزان دوستانو ترخام ته راغلي یو دلته دا کومه ده سړی څه راشه کومه ده هغه هلک څه شو نو مور یې چېرته ده هغه ما ته یې له ما سره راسه نو دلته ورته خیمې وهلي زنانه دي دغسې او حالات ده د ورځې به تقریبا څو کسان راځي هغه هلک څه شو او ځئ هغه ته لاړ شئ دلته زنانه دي ځئ زه هغه هلک چې راغی بیا ما سره مخامخ
خیر تم پاکستان نه راغلی کوم ځای نه ټنډۍ نه پیدا بس دا بعد هغه تورخامه پورې سامان راوړی ښه ولې ویني ولې بندیان کړي وو څنګه مور دې هم نیولې وه څومره وخت کېږي چې راړولې ده اوس تر اوسه دې مور نه ده پیدا کړې نور څوک د نه ورک دي هغه دواړه د نه ورک دي عزیزانو دوستانو دغه ځوان ویني د مور او خویندې له اخوانه د ظالمانو راړولي د نن راړولی د مور او خویندې ورکې دي کار شته پیدا کړي مور دې ګونګۍ ده نو هغه ورته پیدا کړي مرسته ورسره وکړي مخصوصا نه راغلی د خپل مور پسې ګرځي وچې شونډې دي دغه مجاهدین دي تاسو داسې هغه وکړئ څوک یې ورک دي فامیل یې ورک دي صحیح ده دغه ته تاسو جوړې خیرات دا د لور ده اوس چېرته ځئ تاسو تاسو له کار پته شئ زنانه دي تاسو ښه کوم ځای کې وئ چا ووهله بندیان کړي وئ دا هم د سره وه نو اوس سامان دا شیان تاسو سره نور څوک دي اوس چېرته ځئ دا هغه مور دې اخواته کار راځه زه تاسو سره کار لرم زه مورې زه درته پیسې ورکوم ډېر دې فایم یم ډېر دې ګورم ښه خیرت سړی مشکل مورې ته خواته لاړه شه دا زوی د ما سره ده ته بېغمه دغه ته لږه لاره ورکړې دا مورکۍ ته لاره ورکړې دغه خواته کښېنه دا کوم ځای کې وه د کیم کې ده همدغه تورته کښېنه راځه تاسو لږ ماته لار راکړئ لږ لار راکړئ چې دلته دا خلک مشر خیرات ودرېږئ خیر اوسې خیر اوسې خیر اوسې دنیا جوړ تازه تکړه څنګه یې ښه جوړ خیرات ده لږ صبر وکړئ لږ صبر وکړئ جاویده دا ته 15000 روپۍ ورکړه صحیح شو دا به هغه کې لمبر د ټلیفون دې ورکړه زه درته د اوسېدو ځای هم پیدا کړم هر څه درته خیمې به هم درکړي دلته به د خلکو سره مخامخ کړم یو تنه د ټول افغانان دعا وکړم صحیح ده بس دعاوې کوه دا یې به تاته پیسې درکړي دا ورشه ډېر غټ مینهوال دی یو وخت کې مې ډېر سره لایفونه سره راغلی وخت کې د جمهوریت په وخت که دا لاس کې دې چي هغه ورکوم ولا دا ډېر بیروبار ده نو زه د دا ډېر غټ مینهوال یم دی وعلیکم السلام ستړي مشه دغه مخلوق تاسو په خپله وینئ عزیزانو دوستانو ګرمي هم ده نو داسې فامیلونه دلته مونږ ولیدل چې هغه یې کورونه پرې ویستلي وو او مورګان یې دو خواته دي بچیان یې اخواته دي بچیان یې دو خواته دي میندې اخواته دي تاسو خپله د ویډیو کې هم ولیده نو په ټولو نړیوالو سازمانونو بشري سازمانونو ملل متحد انساني همدردي چې کوم سازمانونه دي په ټولو غږ کړو چې دغه وحشت او درندګۍ مخه ونیسي او دغه د خلکو مرستې ته راودانګي بالخصوص هغه افغان تجارانو نه مو هیله دا ده چې راشي د دې خلکو دپاره د خیمو بندوبست وکړي د خوړو بندوبست وکړي په سفر کې دا لږ صبر وکړئ لږ صبر دغه انټرنیشنل موټر دي دا له دغه جنه دغه زنانه ماشومان کورنۍ دا له دې جنه وړي امن دي ستړي مشه نو دغه سال ته په سلګونو نور موټر ولاړ دي چې دا دغه انسانان له دې جنه منظم انتقالوي وړي کیم ته بیا له کیم نه دوی بایومټریک کېږي هر فامیل همدغه دولتي موټرو کې له دې جنه ته تورخم شاکاري راوستلي دي بیا هغه خواته وړي یو شي ته مو فکر وي چې د موټرو کرایه نهایتا زیاتې شوي یو شانزه 20 موټر تقریبا په 3.5 لک افغاني کلدارې ته نه اخلي ښه جوړ الله دې تیمو خاطر کا ډېر مر به مو څه په ملاقات سوای وای پس بګا راخ کوم ځای راغلی کاکا جان ګجرات
والله بدي يبغى الله دې عزت مان الله دې عزت مان بخیر راغلی دا ټول نظام دې په خدمت کې د کاټولانو کا هیڅ غم نه الله دې کامیاب کړو خدای دې کامیاب کړو زه یو خبر درته وکړم لیکې د ملت کوي د ټولو کوي دا حال وګوره دا مخلوق وګوره دا ټول مسؤلین دي خفا نه دي ټولو کار کوي د ټولو پاکستان کې اوسه په قدم دې ان شاء الله پیله مو وایا کنه لومبای قدم اردو مردو بلته نه وایا ستړی مشه دلته به ګوره توپ ته بال ونه وایي ښه توپ ده توپ ستړی مشه ته څنګه یې جوړ دي کوم ځای ماشاءالله ماشاءالله کور دي والله خیر ته څنګه بخیر خیر یا ناصر افغانان ورونه دي چې لا زیات خوشاله زه اسلام آباد نه راغلم موټر کرایه دې څو ورکړله موټر کرایه مو ورکړو 55000 په خبره پورې 14000 پښتو وایا خدای دې انصاف روزي 15000 خو دا ورکو 16000 دې خو دا سامان سره او سامان انټرنیشنل ولاړې د جنب د خیر الله دې عزت وکړه او الله دې موږ ته ژوندې راځي خوشاله بس استاذ سماش دوالك ايه تاسو خو بيخي زفرين كلهم دا جاي وګوره مكانه دا دي تاسو سټ مار شايف جوړ دا کوم جدار راغلی زغزه لا شيء لك بخير بكم جينا راغلی پنجاب نو دا یا لال نه زړګا خیال دې څه کار کوو حالت مزدوري کوي موبایل چې ویني بس پورا فاميلي دا خپل ملک جلال آباد لغمان قندار کوم دي بس ځینې ولې ما او کرایه نه لرو فاميلي ستاره څوک دي درسره سیاست مې بیان ته پاسه ها باندې خانه دې تیر کړه سره چیرې څو کسان دي کندوز ته سامان مامان چې نسته سره هغه دا نه سامان ټول سره نسته خیر ته تشویش مکو جاوید تاسو پیسې ستا جاوید دلته راځه ما مکم جاوید دغه ته 1000 روپۍ ورکړه څوک مونږ هغه څه بیرته وځو که صبر وکړئ عزیزانو دوستانو دلته تاسو په خپله دا هر څه وینئ دا هغه کیم ده چې دلته افغان مهاجرین راځي بیا له دزې نه په انټرنیشنل دولتي موټرو کې له دې ساحې کیم ته ویستل کېږي هلته فلټر کېږي نوملیکنه یې کېږي منطقه ولایت دا ټول معلومیږي بیا له همغه ځای نه د دولت له سیسټم نه د حکومت له خوا نه وړل کېږي دلته د امارت مسؤلین رئیس الوزرا مرستیال والی صاحب د ننګرهار معاون والی صاحب د امنیت رئیس دا ټول راځي همدلته په ساحه کې دي نو ټولو نړیوالو سازمانونو باندې ملي تجارانو باندې په افغانانو ورونو باندې غږ کوو چې د دې خلکو مرسته که نشئ کولی د کورونو کرایې د نن خبره درته کوم په کابل کې چې کوم کور په 10,000 نن په 15,000 ده دا ظلم دا نهایتا ظلم د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې دې خلکو مخنیوی وکړي دا خلک میلیاردران نه دي دا له امریکا او له اروپا نه دي ډیپوزټ دا له دغه افغانستان نه له یو قرضداره ملک نه راغلي دي خلاص د دوی د میشتېدو دپاره د دوی د کورونو دپاره بندوبست دپاره دا بعضې افغانان وګورئ ولا موږ سره غږېږي ژړا ورځي څوک ډیپورټ شوي دي زنانه ورسره دي د لارو کرایې نه لري نو تاسو نه مهیله دا ده چې د دې خلکو د مرستې د انګلو په خاطر باندې ټول سره یو موټی شي په اروپا او په امریکا کې چې کوم افغانان دي هغوی نه مهیله دا ده چې په ټولو اروپایي حکومتونو باندې غږ وکړي چې تر څو راشي د افغانانو د مرستې په خاطر باندې د دغه ظالمانو د ظلم د مخنیوي په خاطر
زندانونه له افغانانو ډک کړي دي ریپورټ کوي کورونه سامانونه پاتې کیږي د بیلګې په شکل ما تاسو ته دا دوه کورنۍ در وړاندې کړلې چې ومولیده چې ډېر په مظلومیت کې ډېر په جرګۍ کې او الحمدلله دغه انټرنیشنال یې هغه د ډک کړی د سامان کور او هغې ورسره اچولي دي او له همدغه جینۍ وړي کیمپ ته دا همدغه کیمپ ته وړي که نه بیا له هغې جینۍ خپلو ولایتونو ته وړي دا هغه دولتي موټر دي چې مخکې به د افغانانو د وژلو په خاطر پکې مرمۍ بارود ورور عسکر او کیسې به وې اوس هغه د بېغمه غلي روان دي د خپل افغانانو مرسته او کومک کوي دغسې په لسګونه انټرنیشنال موټر هلته تاسو وینئ چې ولاړ دي په دې کې د فوز کسان دي د امنیت کسان دي پولیس دي دا ټول د دې خلکو د خدمت دپاره راغلي دي نو تاسو حالات په خپله وینئ زمونږ چې څه په واس وي هغه به دلته خلکو سره کوو چاته 10,000 چاته 15,000 خپل د واس مطابق هغه خلکو سره مرسته کوو چې کوم ریپورټ سوي دي کالي پاتې سامان پاتې هر شي هلته پاتې دي دلته ډوډۍ هر شي ته حکومت ترتیب ورته نیولی دا ډوډۍ او دا شیونه دا هېڅ په درد نه لګېږي دوی به وږي لاړ شي خو چې د لارې سفریا ورسره وي او خپلو ولایتونو ته لاړ شي نو کوشش وکړئ چې دوی سره نغدي مرسته وکړئ او 10,000 15,000 2,000 څومره ماسک لسګونه کورنۍ دلته داسې پراته دي زنانه ورسره دي د لارې کرایه نشته ورسره نو د هغه دپاره ټول لاس په کار شئ ټول متحد شئ دا غږ تر نړیوالو پورې ورسوئ تر دنیا پورې ورسوئ راتګ مو د همدې هدف دپاره تر څو دا د خلکو مظلومیت تاسو ته دروښیو نو زه دلته درنه ځم هاخواته چکر به وخواته ووهو او دغه خلک لاړ شي دلته ولک چې هلته به کورونه دنه پاتې څه شول دا ټول یو 2% بچاره نه ولې یو نه به تاسو واخله کم دي نه راغلی کندوز نه اوه کوم ځای کې وایي واخله عکس دې واخیسته موټر څومره کرایه ده نه واخیسته موټر کرایه واخیستله 4 لک 4.5 لک کندوز پورې کابل ډېرې په آزاد کړو انسان